السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا ډیره مختصره خبره ده چې مونږ او تاسو په خپل ژوند کې وخت ضایع نه کوو. دا فقط خپل ځان سره نوٹ کا ویلې که چې د وخت د ضایع کول نه پس بل امکانات نشته. یعنی تا ته د دغه وخت ضایع کول نه پس کومه بله مرحله لاسته نشي راتلی، ځکه دا وخت ضایع شو، تباه و برباد شو، ختم شو، لاړه. د دې دویم چانس ستا لاسته نه راځي. د دې وجه دا ده چې مونږ او تاسو ته الله کریم ډېر زیات مهلتونه او فرصتونه راکوي. کله چې انسان خپل عقل استفاده کوي، خبره باندې پوهېږي، هوښیار وي، یو ډېر هوښیار انسان وي، نو هغه په دې باندې پوهېږي چې زما وخت دغه حالت کې زه باید د کوم کار نه چانس واخلم، یعنی کوم چانس یې زه کار وکړم چې ګټه ترې پورته کړم او یو کامیابي لاسته راشي. الله کریم انسانانو ته ډېر زیات مهلت ورکوي په ژوند کې چې همدغه وخت دی چې تاسو ترې استفاده وکړئ، سترې کامیابیانې لاسته راوړئ. ځکه چې همدغه کامیابیانې دي چې مونږ او تاسې د وخت په ذریعه باندې مونږ او تاسې مخکې تللی شو. صرف ځان سره دغه فکر وکړه او دغه سوچ وکړه چې وخت زما لاسته راغی، اوس څه وکړم. همدغه کار ته چې ته خپل غړي په حرکت باندې راولې او مطلب حرکتو کې ځان لږ وخوځئ، لږ د خپل ځای نه جګ شي، لږ مخکې لاړ شي، قدم واخلئ، نو ته به یو کامیاب انسان شي. داسې نشي کېدی چې موږ او تاسې په بړستنه کې سملو او کمبله په سر راواچو چې خدای به خیر کړي، نور به کېږي. ځکه کله چې انسان خپل ځان تغیرول غواړي، هغه وخت ته تغییر ورکوي. نه دا چې وخت ته ناست وي چې کله به زما لاسته راځي او زه به یو څه وکړم. الله تعالی همیش انسان ته د ژوند په هر ساعت په هر ثانیه کې یو چانس د مهلت ورکړی چې دی پکې کار وکړي او یو لاسته راوړنه ولري. ځکه مونږ او تاسې خو فقط دې ته ګورو چې اوس به څه کوو او څه به نه کوو، بې ځایه سوچونو کې روان یو. ځکه وخت چې دی ودرېږي نه، شاته نه ځي، بل ته تا ته دروازه نه ټکوي چې زه درته منتظر یم. دغه وخت دغه ګټې باید موږ او تاسې تقسیم کړو. مطالعه، چکر وهل، په کمپیوټر کې کار کول، په سوشل میډیا کې کار کول، یا داسې نور مختلف فعالیتونه دي چې موږ او تاسې باید دغه فعالیت تقسیم کړو او ګټه ترې واخلو. نو وخت همیش دپاره دا ستا د زرین چانسونو څخه دی او الله تعالی هیڅکله هم چاته دا چانس نه نصیب کوي هغه خلکو ته چې وخت ضایع کړي او له لاسه ووته. دا یاد ساته چې وخت تا ته هیڅکله هم د صبر موقع نه درکوي. نو همیش کوشش وکړه چې وخت ته غاړه ورکړې او هغې سره یو ځای ته سفر شروع کړې. نو همیش دپاره د خپل وخت نه ګټه واخله، بې پروا کېږه مه، ځکه چې تا ته ډېر اوږد ژوند او ډېر اوږد سفر در په غاړه دی. که چېرته کامیاب شوې، آخرت دې او دنیا دې کامیاب ده، او که چېرته ناکامه شوې، طبعا ته یو تباه او برباد انسان یې، ځکه تا نه څوک د خیر تمه بیا نشي کولی. نو یاد ساته چې الله کریم تا نه د قیامت په ورځ د وخت تپوس هم کوي. بارک الله فیکم. السلام علیکم ورحمت الله.